د صعب ابن جسامه رضی الله عنه سره روایت دی قال اهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي وما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته په هدیه کې جنگلی خر ورکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا موږ ته زبرا بول دا جنگلی خرونه چې د حلال دي د دې غوښه چې د حلال ده نه د مردار دا د حمري اهلی د کورو خرش دي د زموږ اوساج ده د غوښ خو مردار ده هغه زبراوي چې دي د حلال دي ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طبيعت ور واپس کړی ده د ته په طبيعت کې دا شي خو نه کوي چې زما هدیه یا زما تحفه لږ کمزورې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول دی وی فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حروم وی ما کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوه شو چې ده ته دا زما بیرته واپس کېدل خو نه کوي ور او زما په چهره دا معلومه سول نو فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم عذر راته وویلي چې زه خو نو چیرې دا رقم کوم چې د یو صحابي مبارک هدیه به نه کړم قبوله دا خو د شو اخلاق مظاهره ده چې تاته یو څوک هدیه درکړي او ته ځینې قبوله کړي خو لیکن ما چې نه کړه قبوله په دې خاطر باندې زه محرم یم د احرام حالت مې دی دا خره چې دی د دې خو ښکار کیږي نو د ښکار شی ښکار کول یا د ښکار شی د احرام په حالت کې هغه څه شي دی هغه به سړی نه کې استعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عذر ورته وویل